د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په زمانه کې د انجونو فتنه ډیره زیاته وه، حتی د ایمان جنګونه وو. نو که چېرته وګورو د هغه ژوند مطالعه کوو، د هغه په زمانه کې د انجونو فتنه د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه قمندانان بېلارې کړل. حتی انجونو ته به د عیاشۍ سبق ورکول کېده، هغوی به د فحاشۍ لپاره روزل کېدل تر څو د ایمان لرونکي خلکو نه ایمان واخلي او د هغوی په بدل کې ورته د دنیا ښایست او مینه ورکړي. نورونو خویندو، د هغه زمانې نه هغه قوي فتنه تر دې ځایه پورې رارسېدلې ده او دوام هم لري. نورونو خویندو، موږ ته پته ده چې او موږ ته دا معلومیږي او احساسیږي چې دغه زمانه د فتنو څخه ډکه ده. لکه څنګه چې صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په زمانه کې چې قوي ایمان لرونکي خلک ایمان یې پرېښود او خپل ایمان یې له لاسه ورکړه. وجه یې څه وه؟ چې هغوی د انجونو په فتنه کې ګیر شول. نو معلومیږي دا چې د انجونو فتنه واقعي د یو ځوان غولول دي او خپل ځوان د خپل جال کې راګرول دي او د جهنم کندې ته رسول دي. د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په زمانه کې چې هغه خپله بېلارې نه شو، هغه چا بېلارې نه کولی شو، ولې چې د هغه ایمان او عقیده ډېر زیات قوي او کلک و، هغه بېلارې نه شو. نو موږ باید د هغه نه سبق زده کړو چې هغه څنګه د فتنو په مقابل کې جنګېدلی دی او د انجونو فتنو سره څنګه مقابله کړې. نو ورونو خویندو، دا زمانه زموږ او ستاسو لپاره یو خطرناکه فتنه کېدلی شي، خصوصا په فیسبوک کې، په یوټیوب کې، په انسټاګرام کې، په هر څه کې موږ او تاسو ته فتنه پیدا کېدلی شي او پیدا کېږي هم، شک نشته. نو کوشش وکړه او خپل ځان د دغې فتنې نه لرې وساته. موږ پوهېږو چې دې زمانه کې زموږ ایمانونه دونه قوي او دونه مضبوط نه دي، ځکه چې موږ د یو انجلۍ یا د هغې په جال او فتنه کې ډېر په اسانۍ سره راګرېدلی شو. لکه څنګه چې موږ او تاسو د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ژوند مطالعه کړو، نو د هغې ټول ژوند د انجونو فتنې او د ایمان جنګونو څخه ډک دی. چې موږ کله تاسو د هغه ژوند مطالعه کړو، نو موږ ته به دا معلومه او احساس شي چې انسان باید څنګه د انجونو په مقابل کې د هغوی د فتنې په مقابل کې خپل اسلام رول ولوبوي، خپل د عقیدې رول ولوبوي، چې تر څو دغې فتنې نه لرې او بچ پاتې شي. نورونو خویندو، زه تاسو نه دا امید لرم چې همیش دپاره هیڅکله هم د یو ورور او د یو خور په جال کې مه ګیرېږه، ځکه موږ پوهېږو چې دا زمانه واقعي 100% د فتنو څخه ډکه ده. موږ باید د دې کوشش وکړو چې همیش دپاره دغې خلکو سره مقابله وکړو او خپل ځان د جهنم د کند نه وساتو. د الله نه ویرېږئ او د فتنو په مقابل کې خپل ایمان او عقیده کلک وساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.